زور شي نو رفتار پرېږدي، پښتون چې زور شي نو نسوار پرېږدي، او په نارینه که ورسورېږي خیر دی، خو زنانه ته خلک لار پرېږدي. ملګري دا زړې کوګانې غواړي. انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم، وی طرف دی منډې انګریز وویل وټ، وی خو طلاقه زیارت ګل یم کوي. انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم، وی طرف دی منډې انګریز وویل وټ، وی خو طلاقه زیارت ګل یم کوي. او باندېچي ډیو بوتل شراب وګڼل، وی په توبو مې د توبه وي ربه، لاړو ایمان مې په سپېږمۍ. بیا وایه طالب صاحب. یو تبلیغي کوهستاني ته وویل چې دا زمونږ د نبي څه نامه ده، وی څوک د پاتراکه کته نه پېژني. یو تبلیغي کوهستاني ته وویل چې دا زمونږ د نبي څه نامه ده، وی څوک د پاتراکه کته نه پېژني. یوې بوډۍ ته مې ویل خېجه خوردې شمال صاحب، یوې بوډۍ ته مې ویل خېجه خوردې، خدای راستي دومره خوشحاله شوله لکه چې خرې ته باجې ګوري. تعلیم یافته وې د خور جاب مې وشو، تعلیم یافته وې د خور جاب مې وشو، انپړ ګړن جوړمن ماشوم پیدا دی، ویزا الله دې د اخیر ګټې او یو شان سورلې ده، خو فرق دا دی چې موټر سایکل پې د بره چورلي خرې اړتاو کړي او دولتې ورکړي. او پښتون ته چا وی غټ خواهش دی څه دی، پښتون ته چا وی غټ خواهش دی څه دی، هغه په ډېر فخر جواب ورکړلو چې د نسوارو غر د چي سمندر. او د یو پښتون نه چا پوښتنه وکړه د عربیانو دا جګړه په څه وه، وی څه صورتونه وي او لاندې وتل. یو مولانا صاحب نکاح تړله چې د نکاح هغه کیسه یې وکړه، شاعر وی واه واه یو ځل بیا ووایه. خوله یې ورجام کړه چې اذان تیز وکم، خوله یې ورجام کړه چې اذان تیز وکم، ما یې کشاډو چې د خولې ونیو، بیا یې د بانک په ځای دولۍ وهلې. خوله یې ورجام کړه چې اذان تیز وکم، ما یې کشاډو چې د خولې ونیو، بیا یې د اذان په ځای دولۍ وهلې. وی چې په مخه د زمری را تیر شي، وی چې په مخه د زمری را تیر شي، ملا صاحب مونځ پې خرابېږي که نه، هغه وی نه خو کاودس دې ټینګ دی. او ما ورته وی د خدای ولي څه کوي، ما ورته وی د خدای ولي څه کوي، هغه ویل د خدای ولي به ته یې، مونږ خو ځان نه غریبان خلک یو. او ما یو دیقان ته ویل سالات دی، ما یو دیقان ته ویل سالات دی، وی شکر شکر رزق رب را کوي، او انګوله زیات تر د بازار راوړي. او په پاکستان د ښځه ذات مزیدي، په پاکستان د ښځه ذات مزیدي، نارینه څه چې هر نرسیس تباه دی، په خړ سنډه یې هم ریړه تړلې. په پاکستان د ښځه ذات مزیدي، نارینه څه چې هر نرسیس تباه دی، په خړ سنډه یې هم ریړه تړلې. او د غټ سړي سره مې شر راغللو، د غټ سړي سره مې شر راغللو چې په غوسه کې مې ډغره ورکړه، زه ترې 2-3 قدمه وروستو لاړم. او ما ورته وویل ستا څو زامن دي، وی 5 دي خو 4 یې ګڼه، ځکه چې یو په موټر سایکل ګرځي. او چې نیکه ته ډاکټر ډریپ چړاو کو، چې نیکه ته ډاکټر ډریپ چړاو کو، چا ترې تپوس وکړو بابا دې څه کو، وی هغه په کلینیک کې چارج ته پروت دی.
چې نیکه ته ډاکټر ډریپ چړاو کو چا ترې تپوس وکړو بابا دې څه کړ نو هغه په کلینیک کې چارې تپوس ما ورته وی چې تا له سره وړم ډېره خوشحاله شوه خندا کې یې وی بچیا تا دې الله نور وحید باوراسی لبنه ورکوم نور وحید باوراسی طالب استاد نور وحید باوراسی عدنان عدل ځان تیار ساتي عدنان عدل چپ دا شی پد کو بڑا